په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوو. د خدای نظر ته د روغ صحت غوښتونکی یم. په نننۍ ویډیو کې به تاسو ته دا وښایم چې څنګه خپل خواهشات کنټرول کړئ. د مطلب د شروع کېدو نه مخکې تاسو نه د تل په څیر یوه غوښتنه کوو چې زموږ ویډیو لایک کړئ او سحر میډیا چینل در سره سبسکرایب کړئ. یو کس عالم ته ورغی او ورته یې وویل چې زه ځوان یم، خواهشات مې زیات دي، په ښار کې ښځو ته له کتو څخه ځان نشم ساتلی، زه څه وکړم؟ عالم له شیدو ډکه پیاله ورکړه او ورته یې وویل چې د ښار په منځ کې به لاړ شي او دغه پیاله به فلاني ځای ته ورسوي، خو چې شیدې درنه تویې نشي. عالم په خپلو شاګردانو کې یو تن ته دنده وسپارله چې ورسره لاړ شي نظارت یې وکړي او ورته یې وویل چې که شیدې ترې تویې شوې نو د خلکو په وړاندې ځوان ووهه. ځوان لاړ او شیدې یې ټاکلي ځای ته ورسولې او یو څو څاڅکې هم ترې تویې نه شوې. بیرته عالم ته راغی. عالم ترې پوښتنه وکړه څومره ښځې دې په لاره کې ولیدې؟ ځوان ځواب ورکړ ښاغلیه، شاوخوا مې هیڅ نه دي کتلي، ویرېدم چې حسینه شیدې رانه تویې شي او ووهل شم او د خلکو په وړاندې رسوا شم. عالم ورته وویل د مسلمان حال باید تل همداسې وي. مسلمان باید د ګناه کولو پر مهال له خدایه او د قیامت په ورځ له رسوایۍ څخه همداسې وډار شي.